زمونږ ملامتي خپله د دې خلکو ملامتي نظام ده. په دریم سټیپ کې بیا پاکستان ملامته ده. زمونږ ملامتي خپله د دې خلکو ملامتي دا ده چې دا د مهاجرینو د پروسې له لړۍ نه دوی یو تجارت جوړ کړي، راسي کمیشنرۍ نه پیسې واخلي، بیرته لاړ سي، راسي بیرته لاړ سي، او په دې کې د پاکستان ګټې هم نغښتې دي. چې دا شی له ډېره وخته دوام لري، بالخصوص دا پی آر کارټونه د چې مهاجر کارډ یې ورکړې، دغه لړۍ لږ ټکنۍ سوله، خو بیا هم هلته بغیر کارډه افغانان هم شته. پاکستان ځکه هغوی ته کارډونه نه ورکوي چې دغه د تجارت لړۍ دی یونیسیار له طرفه بیا بندېږي. راځو دې ته چې د حکومت څه مسؤلیتونه دي. یوازې اوسنی حکومت نه، اوسني حکومت هم ډېرې ستونزې شته. د هغه ستونزو تر څنګ یوه لویه ستونزه د افغان مهاجرینو ده چې دا نظام اوس فلحال د دې جوګه نه ده چې دومره افغانان ځان ته راجلب کړي. خو یوه خبره باید ومنو چې تر اوسه په دې هکله باندې کوم کمپاین هم نه ده کړی او خلکو ته انګېزه هم نه ده ورکړې. پاکستان کې کوم افغانان اوسېږي، راځئ دا کټګوري کړو. یوه کټګوري افغانان هلته دي چې هغه له ډېر سخت کړاو سره مخ دي، له افغانستان نه هلته بد ژوند تېروي. خو په دې یو شي رول شوي دي چې په افغانستان کې هیڅ شی نشته که هلته لاړ شي ته مړ کېږي، چې دا هرګز یو تبلیغات دي، دا غلط خبره ده. دویمه کټګوري د منځني تجارت ده، د دکانداري ده، د ریړۍ ده او د سودا ده او د یو شي او د رخت او دکان او ده چې له خیبر پښتونخوا له تورخم له دروازې نیولې دا تجارت روان ده ان تر ګوادره تلمرتان او د پاکستان یوه سیمه هم له دې منځمهاله تجارت نه پاتې نه ده او افغانان پکې خپل کار او روزګار کوي. البته په ښه طریقه یې کوي، محنت کوي، کوشش کوي. بله طبقه ده چې هغوی شاخه کارونه کوي، هغوی مزدوري کوي، هغوی په بټیو کې کار کوي، هغوی د سمټ په فکرۍ کې کار کوي، خو ډېر زیات بوج تیروي، بیا یو څو 15 روپۍ رااخلي او کور ته یې وړي چې دې کې اکثره د بټۍ والا ګرو کړي هم دي. یوه طبقه ده چې هغه میلیاردران دي، هغه څوک دي چې په پاکستان کې اوسېږي چې د پاکستان اقتصاد ته وده ورکړې، د پاکستان اقتصاد په پښو درولی. هغوی ټول هغه پاکستانی میوې او مالونه د اروپا، د امریکا او د عربو تر بازارونو پورې رسوي. دې هکله باندې زه ډېرې ښې بیلګې لرم او ډېر افغان تجاران پیژنم. او همدغه افغانان خام مواد بیرته پاکستان ته راوړي چې د پاکستان فکټرۍ او کارخانې پرې چلیږي. دوی کوشش کوي هر وخت دغه غوغا اچوي تر څو دغه منځمهالې او دغه غریبه طبقه د پاکستان له خاورې نه وباسي، بالخصوص د موږ له خاورې خیبر پښتونخوا نه. نو که موږ کوشش وکړو ټول هغه افغان تجارانو ته چې په پاکستان کې ژوند کوي، پاکستان اقتصاد ته یې وده ورکړې، د پاکستان اقتصاد یې په پښو درولی. په 2015 که 14 کال کې چې کله په پاکستان په پبلک آرمي سکول باندې برید کېږي، پاکستان فیصله کوي چې افغان مهاجرین په جدي توګه باید مکمل له پاکستان نه اخراج شي او هیڅ امکان نه لري چې دوی پاکستان کې ژوند وکړي. کله چې دوی دا پریکړه کوي، عقاب صاحب یو دم د پاکستان اقتصاد په مځکه لګېږي. په حیات آباد کې، په بحریه ټاون کې حتی خپلو کورونه چې چا په 20 میلیونه اخیستي او په 2 میلیونه او په 3 میلیونه یې خرڅ، چې په 100 میلیونه یې اخیستي او په 20 میلیونه یې خرڅ. دغه لړۍ پاکستان ته ډېره قوي ضربه ورسوله چې پاکستان په دې کې بیرته لیوارز ګیر ولګوه، افغانانو ته یې سهولتونه ورکړل. اوس هم ګنګوسې داسې دي چې یو څوک په پاکستان کې 10 میلیونه تر 20 میلیونه پاکستاني کلدارې په بانک کې واچي، هغوی ته شناختي کارډ ورکوي او دا یو واقعیت ده. نو موږ نظام، حکومت، ولس، تجاران ټول باید دا یو پرېکړه وکړو چې نور زه خپل وطن ته ځم، چې هر رقم ژوند دې زه هلته ژوند تېروم، که وچه یي، که لمده یي، که هر رقم یي، زه خپل هیواد ته ځم. حکومت باید د دوی دپاره پراخې زراعتي مځکې په اختیار کې ورکړي په ډېرو کمو پیسو باندې او د دوی د کورونو د آبادولو په خاطر باندې هم دوی ته شهرکونه جوړ کړي، نقشې جوړ کړي په هر ولایت کې، په هر ولسوالۍ کې چې دغه د مځکه ده
او دغه یو 2 لکه روپۍ ما درکړلې په دې درته چاردیوالي او سرپناه جوړه که زه په دې باوري یم چې افغانان همتي خلک دي ځان ته یو سرپناه جوړوي. مونږ اپارتمان او برج خلیفه نه ورته غواړو، مونږ مځکه ورته غواړو او ډېره کمه ورته غواړو، د چاردیوالي دپاره یو 15 روپۍ ورته غواړو بس. نو دا افغانان به هم تشویق سي، هم به په کار بوخت شي او د کونړ په سیند باندې ډیمونه ورته جوړ کړو چې دا کوم مهاجر راځي ټول په همدغه زراعتي مځکو کې مصروف کړو، اوبه ورته کانالونه ورته جوړ کړو چې په هغوی اوبه ودرېږي. هغه افغانان چې هلته خواري کوي دلته به یې وکړي، چې هلته تجارت کوي دلته به یې وکړي. موږ لږې مځکې لرو، یوازې ننګرهار دښتې په خدای دا 10 وارې دا مهاجرین دغومره زیات کم دغه دښتې نسي آبادولی، دا نسي کرلی، دومره مځکې لري. کونړ لري، لغمان لري، نورستان لري، سراتیرسه د پنشیر په باندې مرته ډیم جوړ کا، دا د کوشتېپې کانال دا کاري قوې ته ضرورت لري. کاري قوه باید مونږ ولرو، ځوانان باید ولرو. بس راځئ وروره ګوله دلته هر څه په لاس کې ورکول سي. مهاجرینو وزارت سته، نور وزارتونه سته، نړیوالې ټولنې سته، هغه کومکونه چې د دوی په نامه پاکستان خوري او ډېر ناچیزه دوی ته ورکوي. ته پوهېږې د هر PVC د مهاجر کارت په سر باندې پاکستان $1200 د کال اخلي. دغه $1200 د هر افغان دپاره 600 ورکړي، را به شي خپل افغانستان ته، هېڅ د پاکستان ته نه ورکوي. یو نشار سره د خبرې وسي، نړیوالو سره د وسي، او دغه کار دوی په همدغه وخت کې کوي. دغه معیاد د مهاجرینو دویم د که دریم د اختر پوره کېږي. دوی به بیا یوه ګوله واچوي، دوی به بېعزتي وکړي، دوی به خلک ووهي، وبېټه کوي، بندیخانو ته به یې ویسي. زمونږ په ګټه د پاکستان په تاوان ده، دا واورئ، قسم په الله دا د پاکستان په تاوان ده. ټول کاروبار، که هغه مزدورکاري ده، که هغه دکانداري ده، که تجارت ده، که انپورټ او اسپورټ ده، ټول په ټپه درېږي. او دا وروستۍ پرېکړه باید افغانانو کې یو نظام تر څنګ ودرېږي او تشویق یې کړي. یاره موږ نسو کولی چې خپل افغان ورور ته 3 بسوې مځکه پیدا کړو، نظام یې نشي کولی. دا په میلیونونو هکتاره مځکې د چا دپاره دي؟ عبدالله وروره چې له تورخمه را روانېږي تر مایپره پورې شاړې مځکې موږ لرو، بیا چې له کمپنۍ روانېږي تر هراته پورې شاړې مځکې موږ لرو، چې له دې خیرخانې کوتله ځې تر بغلان تر تخاره پورې شاړې مځکې لرو. کاري قوه نسته چې وی کړي. اوړه مو له پاکستان نه دي، له نورو هیوادونو نه دي، غوړي مو له نورو هیوادونو نه دي، حتی لبنیات چې ما ته سخت زور دغه لبنیات راکوي چې دغه هم له بلجې راځي. ولې دلته موږ ورته نه لرو ترتیب؟ ولې موږ دا په پښو نه درو؟ تر کله پورې به د افغانان ما تواب صاحب د فارمونو په اړه باندې زه نن سبا کې ډېر معلومات لرم. د ایران داسې فارمونه دي چې 10,000 غواګانې پکې دي، ټول کاریګر له الف نه تر یا پورې، که 1000 دي که 2000 دي، د افغانان دي. دا چې خپل هیواد ته راوړو دې فارم کې بیا څوک کار کوي؟ مجبوره خمیني خپله ورته ولاړ چې غواګانې ولوشي. همدقسې کوز پښتونخوا، دا اروپا، دا کاناډا تاسو نه ګورئ، دا تاسو چې پکې پراته یې دلته افغانان کار کوي که نه کوي؟ د دغه هیوادونو په آبادۍ کې لاس دا که نه ده؟ دا فکري مفکورې تللي دي که نه دي تللي؟ ورور هلته غواګانې ساتي، بیا راځي شي دې افغانستان ته رالېږي. ولې همدلته نه راته ساته؟ کوزه پښتونخوا کې بادرنګ کري، بیا کابل ته رالېږي. ولې همدغلته اوبه نه ورته محروم چې هغوی وروره ګوله لکه افریقایانو غوندې په ریګو کې ځانونه کش کړي. ته دا اوبه پې بندې که، که د تا پښو ته ونه لوېدل موږ نه کوو، او عذر یې درته ونه کوو. جنرال صاحب دا کار به څوک وکړي وروره؟ دا به څوک وکړي؟ ستا دغه نظر خو بیخي د قدر وړ دی، خو وبه یې که څوک؟ نه، بابا به ورپسې راولو، خو چې یو څوک یې وکړي. غم دا ده چې چا کولی سو هغه یې باید وکړي، چې چا کولی سو په ایم صاحب هغه یې باید وکړي. دا دومره سخته کار نه ده. خلک په دشتو کې د اوبو ډیمونه جوړوي چې په میلیاردونو ډالر مصرف لري، موږ یې د غرو په منځ کې درې نسو ورته بندولی. ته راوړه انجینران راوله چې یوازې د کونړ په سیند باندې څومره بندونه جوړېږي، یوازې د لغمان اوبو ته څومره بندونه جوړېږي، یوازې د کابل اوبو ته څومره بندونه جوړېږي. ته دا اوبه نه دي، دا ډیزل دی، هغه آب زمزم دي، په قدر یې موږ نه پوهېږو. نږدې مې بیا خوله غلطه سره. نو مه کوئ، راځئ وروره ګله، په خدای دا ته به وګورې تواب وروره، دا د ما خبرې به تا ته څه وخت معلومې سي اختر کې، ته به دا بې عزتیانې وګورې د افغانانو. له یو خوا ګرمي،
د بلې خوا دغسې مشکلات دا روژه به هغوی څنګه تېروي ته پوهېږې چې یو سړی کور لري زندګي لري او هغه ورته وایي چې 19 مارچ کې ځه که کارډ لرې که نه لرې وځه. بیا چې کله دوی راغلل د دوی دپاره یو 2 لکه قطه فوز جوړ کړو. ډېر ښه روان ده عبدالله. نه څنګه دا ده داسې که 3 لکه قطه فوز ورته جوړ کړه په همدوی بېرته ورخوشې کړه. داسې به زړونه ډکي باید موږ خپله کوزه پښتونخوا تر ګوادره پورې دا سیمه خپله کړو. دا سخته نه ده. هوښیار سړی هغه ده چې جګړه د تربور په کور کې کوي. قمعقل سړی هغه دی چې د تربور جګړه خپل کور ته راوړي. موږ که افغانستان په امن غواړو باید هلته درز غپ وي، ښه فوق العاده وي او ورو ورو داسې پرمختګ هم وکړو. دوی د جوړوي په AM باندې بیرغونه چې د افغانستان په پوستو یې لګولي، والله که یې د تا هغه پلار ولګوي او که مونږ خو یو واره بیرغ لاس کې ورته درکړه بیا د تا پلار ولاکه کاته کي. دا خلک د دوی اوږدمهاله پلانونه دي عبدالله وروره، قوي پلانونه دي، خطرناکه پلانونه لري، د افغانستان په اړه لري. یوازې د مهاجرینو خبره نه ده. دوی به خپل ډېر کسان په دې کې ننباسي، را به یې ولي، د مهاجرینو په نامه به یې تخته کي، را به یې ولي. افغانستان باید دوی ته پروپوزل ولري، دوی ته کمپیوټري سیسټم ولري، د دوی ګوتې ولګوي. هر یو باید معلوم سي چې راځي افغانستان ته سیم کارت ورکړي چې دا د سیم کارت تذکیرې دفعتن عمل ته ورته ډایرکټ چاپ کړي چې دا خلک ټول کمپیوټرایز سي چې رپ ونه وهي رپ. داسې اوس یې هلته ټرمپ لیونی سوی ده، دلته وروره شهباز شریف پیسې غواړي. څه به کوو آخر؟ نور که څوک غږېږي مهرباني دې وکړي وروره. جنرال صاحب زه یو پوښتنه لرم. اول خو سلامونه او احترامات درته تقدیموم. والله پاک دې روژې قبولې که. جنرال صاحب زما خو داسې یو نظر دی چې افغانستان په اول قدم کې دی داسې یو د وزارت دفاع څنګ ته لکه قاسم سلیماني چې ایرانیانو درلودو داسې یو څه شی موږ تاسې جوړ کړو چې صرف د دغه څارنه یې دغه همسایګانو ته او پوره مجهز یې تیاري هم ولري، ټانګونه هم ولري، د وزارت د دفاع تر امر لاندې مستقل ازادي چې مجرد یو څه خبره کیږي دوی مستقیما عکس العمل وښي او ډیر سریع وښي. په هغه صورت کې او په ضمن کې تا ډیره خبره وکړه که اوبه په دوی باندې بندې شي د دوی ساه وځي. اوبه فقط چې هر بند جوړو مونږ اعلان دی او قوي لارې بم هم کو چې دا ټرت پرته کو ډاز ورکړه چې دا اوبه ټول لاړ شي، ټول نفوس دی اوبه سر ته راسي. خدای دغه ده دا یوازې دا مونږ نه لاندې دي، سړی دی چې له نامه لاندې و د هغه قصه کې به نه اوسېږې. سړی دی چې په اوږو سپور هغه نه ډارېږه. دا مونږ د دوی په اوږو سپاره یو. دوی هر رقم مونږ سکنجه کولی سو، هر رقم په هر ترتیب یې کولی سو. دغه د هغه ما یوه خبره په طلوع تلویزیون کې کړې وه چې دا بند زه ورته جوړوم، یعنې 3 میلیارده ډالرو خبره مال زه ورته ته عبدالله وروره باور په الله وکړه چې داسې افغانانو ما ته زنګ ووهه چې 1 میلیون ډالر زه درکوم. په والله افغانان دومره د وطن احساس لري، دومره د دې خبیث ملک سره وران دي چې په خدای خپل 1 میلیون سرمایه ولري ټول یې درکوي، خپله والا وچه ډوډۍ خوري. موږ ته قوي اقدام پکار ده، پوه شوې؟ قوي. دا عمران خان وګوره په چندو باندې په ملتان کې بند شروع کړی و، بندي سو. دا اوس هم خطرناکه بودیجه ورته لري. دا د موږ ملت داسې ویده ملت نه ده، دا چې وینه ورکوي پیسه څه معنا لري؟ دا چې سار ورکوي د وطن دپاره دولت څه معنا لري؟ اوس یو ښه قوي شفاف سیستم ورته جوړ سي، بند څه معنا لري؟ بند اوبو بند خبره ته مو ګوره یو د اوبو بند نه سو جوړولی. والا په دې کونړ په دې غرو کې سوري ورته وکړم چې دا اوبه خو درته مریخ ته ولېږم خو په دې یې بند کړم. دا کار باید وکړو مونږ، اوبه له ټولو لارو یې بندې کړو باید. دا د سړي زامن نه دي. وعلیکم السلام. لایف د سره شیر کوي ناست یې بس خالي زنده باد زنده باد باندې خو نه کېږي. سته یو لایف نه شیر کولی ته به خاورې بند ته بیا 500 روپۍ ورکړې. تندر دې ووهه
نن خو په سیاست خبرې نه دي، نن خو د افغانستان په آبادۍ په ترقۍ باندې 3 نه لاس ډیمه 20 ډیمه پې جوړېږي 3 ډیمه زړګیه ته څه وایې یګان ناری تکبیر وایې لکه هغه د قاري صاحب لایب چې د ازمرای ورته ووایي ناری تکبیر ته به وایې اندلس فاتحه که دلته ما ته بیا کار ګوري تا چې پسې واغېسته بیا راغلی هم نه دی. نه مه کوئ زما ملګرو پسې کار مه لرئ. تاسې همیشه زما ملګرو پسې لګیا یاستئ. ولې کوئ دا کار؟ که ډاکټر عاطف صاحب زما ملګری دی هغې پسې لګیا رایه ولا کومه ده ډاکټر صاحب عاطف ګوره ریډ لاین دی ریډ لاین. او که قاري صاحب محترم دی هغې اگر اعلان که خو زه در چوخ کمه فهیمه رایه ولا کنه راوله مې اوس ورته لینک لګم صبر وکړه یو دقیقه. نه تواب صاحب نه هغه کاري نه دی هغه کاري نه دی بل دی وروره نه بل قاری ده بل دی زه بس هغه بل دی زه مولا چرګا کې یادوم او تواب صاحب زه ډاکټر صاحب ته لینک لګم چې هغه راشي بیا ځای ورک بیا وزینو کمره کټه دا کمره وړه جنرال صاحب گزاره کوي جنرال صاحب اٹیک نه تیرا ولا نه زاغه سره کار نه لرم خالد افغانستان سیاست د لاس کې نه نشي نور نرغونې د خپل نظر ورکي تمام ده لینک خو ضروري گئی کو خورسري راوشي په هر صورت تراسه مشهور دا نور دوستان چې راغلي دي دوم حق لري دا بیچارهګان هم حق لري چې خپل نظر څرګند کړي. دوی خود حق لري دوی باید خبرې وکړي او دا نور باید لایو شیر کړي چې 15000 کسان خو لایو ته ناست دا نه څه معنا لري. چې درځم خو په یو شرط کنځلې لانجې او جنګونه که د 2 کسانو ترمنځ شروع شي 15000 ته په ډېر اسانۍ سره رسېږي. ته راوله دا سړی راوله زه به یې څه شي شرط ده نه شرط دغه شرط نه دی هدف دا دی چې لکه یو به ته لایف نه پرېږدي زی به نه او دویم چې دی مطلب هغه سره به چې دی غواړم چې زه ځمه منطقي اصولي او ښه د علمي بحث به ورسره کړي. عبدالله وروره یو هډوکی لاس ته راغلی سخت مازغه دي پکې ټک کول کې مال چې دا چیه ټکېږي په خدای څه دراز مې تیجیک نو راځه ورته راځه ډاکټر صاحب ته خو د موږ مشر خو ډېرې غټې خبرې مه کوه د هزارګانو لایف ته تللی مازغه یې ډېره تاسې خپلو کې سره جوړه وکړئ او تفاهم ته ورسېږي یو بل پورې کار نه لرئ په مجازي نړۍ کې ځکه که تاسې یو بل پورې کار ولرئ ته هم پلویان نه نو دای چې مزاري ته شهید وایي طبعا به بیا ما ته خو نه مزاري ګوره د مزاري په داخلي جګړو کې وژل شوی دی او مسلمانو کافر نه دی نو که وی ویلې که مو ګناه خو یې ونه کړله خلک درته هغه چې د باطل دا خو دې نه وایي چې د افغانستان حکومت باید د تاسو خلک چې د باطل په صف کې ولاړ دي هغه در باندې خپل پلویان چې د شهیدانو په نامه تېروي. عبدالله صاحب السلام علیکم. تا اوس یو خبره وکړه یو جزر سوال کوم بیا بندېږم. تا ویلې چې مزاري شهید دی او د حکمتیار صاحب کتاب دی هغه ویلې چې شیعهګان مسلمانان نه دا به څنګه شي؟ نه عمومي شیعهګان نه دي ښودلي هغې شیعهګانو کې چې دی مختلفې فرقې دي او یا فرقې دي په هغې کې روافظ چې دی هغه د اسلام څخه وتلي دي. هیڅوک ته نشي پیدا کولی چې هغه د مطلق توګه باندې دا خبره وکړي چې عموما ټول شیعهګان هغه د اسلام دایرې څخه وتلي دي. دا په غاړه باندې به ډېر زورور انسان وي چې په ټولو شیعهګانو باندې دا سره فتوا ورکوي. ما سره په مسجد کې خوا په خوا ودرېږي صرف فرق یې را سره دا دی چې موږ لاسونه په ناموس دو هغوی لاسونه زړه نیسي نور هیڅ کوم توهین نه کوي نه د پیغمبر علیه اسلام توهین کوي نه چې د بی بي عایشه رضی الله تعالی عنها توهین کوي نه د عمر رضی الله تعالی عنه توهین کوي نه دغه صیغه چې کوي دغه چې څه هغې شیعه ته ته څنګه هغې چې دا اوس کافر وی څنګه کافر هو نو ته هغه د صیغې مسله صیغه هم نه کوي هغه هم چې دی پکې هم دا یوه فرقه ده چې کوي پکې ټولې نه کوي. تاسې لاړ شئ پوښتنه وکړئ. ګورې یو شی دا دی چې موږ او تاسې تفکیک او تشخیص نه کوو بس یو مسلې کې بس نښلو چې چا راته وویلې چې دا خلک دغسې کار کوي بس ورپسې نښتي چې دا خلک دغه کار کوي. تاسې لاړ شئ د هغې په فرقو کې تاسې پوښتنې وکړئ معلومات راټول کړئ درته به معلومات وشي. داسې چټیات دي چې دا خلک وایي د ټولو هېوادونو کې په څومره هېوادونو کې چې پراته دي ټول داسې نه دي لکه روافظ داسې نه دي. مه کوئ دا کار ډېر په غاړه باندې ډېر زورور استئ
د خلکو په خبرو باندې د خلک بس د اسلام د دایرې څخه وکاږي مه کوئ دا کار. نه مونږ خو داسې نه وایو. حکمتیار صاحب حواله درکړه کنو عبدالله صاحب ولې غوسه کېږي؟ حکمتیار صاحب حواله درکړه خو د هغې د خبرو تحریف ته کې هغې روافظ ښودلي دي، هغې ټول شیعګان نه دي ښودلي. د هغې یو دقیقه د هغې وینا موجوده ده چې د شهید مزاري په تلین کې چې د برخه اخیستې وه او په هغې کې وینا کړې ده، بېرته خو هغه د خپلې وینا سره عجیبې خبرې ته یې ورته مه وایه. ستا خوښه ده لکه څنګه چې دا نور لګی دي او د باطل پلو ته شهیدان وایي، بس تاسې چې دی ته مه وایاست. هر هغه مسلمان چې هغه د دا خبره کې هغه له تیارې نه ژوندی کاته را خطا کړو څنګه شهید شو؟ تواب صاحب تا بیګا شهید ویلي، تواب صاحب تا ورته بیګا شهید ویلي. دا شهید نو چې هر سړی داسې دغه کېږي نو هر سړی شهید نو بیا خو والله زه نه پوهېږم چې دا شهید څه معنا لري. په افغانستان کې هر یو شهید دی وروره. تاسې ګورئ دا د شهید لغوي معنا چې دی جدا چیز دی، کوم چې د باطل په سب کې ولاړ دی هغه ښکاره معلومه ده. خو خبره د شهید کې چېرته راځي هغه چې د اسلام په لار کې د علی کلمت الله لپاره خپله ځواني قرباني کړې اوسېږي چې هغه حقیقي شهید هم حسابېږي. هغه د حقیقي شهید په شهادت باندې په دې دنیا ته دا صرف ګواهي پې ورکولی شو، مطلق ټاپه پې نشو لګولی چې د شهادت قبول شوی دی. د شهادت تواب صاحب مزاري د کومه د روسانو سره په جګړه کې ښکېلو یا امریکایانو سره، خو هدف دا دی چې مطلب مخالفت کې جګړه کړې وه. هغه خو ډېر ظلم کړي تواب صاحب قانون ډېر ظلم په وخت کې ظلمونه ګوره ظالم صحیح دی، ظالم به و دې کې شک نشته دی. د دین نه ته نشي ویستلی په ظلمونو باندې، په ظلمونو باندې څوک د دین څخه نشي ویستلی. شهادت نه خو ویستلی د لپاره خپل اصول دي. دا بحث بل خوا ته ځي دوستانو، دا ډېر اوږد بحث دی، په دې کې بحث مه کوئ، ګناهګارېږئ. کله چې ډاکټر صاحب راواخله تواب صاحب، ډاکټر صاحب راپورته کړه. بحث شدید عجیب دا دی هغې به د څو زره انسانانو قاتل به وي، ظالم به وي، صحیح دی، مګر عقیده یې چې دی د اسلام و مسلمان و. بل طرف ته د 1.5 میلیون انسانانو قاتل دی، د کفارو په صف کې ولاړ دی. هغې ته چې زه ویم چې دا شهید نه دی، په هغې کې رب مې د ګریوان نه رانیسي چې حال دا چې شرع ظاهر مونږ په هغه کې موافق یو. تواب صاحب تا چې ویلې دا شهید دی که نه تواب صاحب د اسلام داعیه راته مهمه ده. بیا د مسلمانانو ترمنځ اختلافات جدا بحث دی، خو داعیو ته به موږ تاسو ګورو چې کومه د حق داعیه ده کوم د باطل داعیه ده. بیا د مسلمانانو ترمنځ چې کوم داخلي اختلافات دي یا سیاسي اختلافات دي هغه به جدا وڅېړل شي. نو خو شهید خو عبدالله صاحب هغه چاته وایي که نه چې د کافرو د لاسه مړ شوي، نو هغه خو چې چا وجلی دی نو اوس هغه ته مړ نه چا ته چا ویلي چې تنها د کافر د لاسه انسان وژل، نو اوس هغه ته شهادت په څه باندې ورکړې؟ د هغه وجل دغه و بېګناه و. doesn't matter که بېګناه و که بېګناه نه و، نو بیا څنګه شهید شو؟ نه زه درته وایم عبدالله وروره ته په دې خپله خبرې کې نه موږ د شهید خبره کوو څخه بغیر ووژل. ودرېږه زه عبدالله ته منطقي دلیل وایم. ورکه جنرال صاحب دلیل ورکه. هغه ته به دا ځکه شهید نه وایي چې هغه له تیارې نه ځان خطا که خودکشي یې وکړله. نو چې یو سړی خودکشي وکړي ته څنګه شهید ورته وایي؟ نه دا خو قسیم هم شهید دی، نو هغه ته هغه یو پوسټر یې هغه کړی کابل کې لګولی ورسره لیکلي چې شهید مارشال فهیم قسیم، هغه سره هم شهید لیکلی و. استغفر الله. دغه فرید ورته یو خبره کوم، فرید دغه علویت چې دي که نه دغه علویت او ایزید چې دي دغه کافر دي وروره په شیعګانو کې. شاید تا یې نوم اورېدلی په اروپا کې که اوسږي دلته ډېر دي. وفهیم صاحب دغه بشر الاسد چې دی دغه علویت و، دا مطلق کافر و. د علویان چې دي علوي طبقه چې ده دا چې دی مشرکین دي، دا چې دی بالکل د اسلام څخه چې دی بیرون شوي دي، او دغه روافظ چې دي ډېر دي، په هغې د اویا فرقې دي. د دغې اویا فرقو په اړه باندې کوم معلومات لرئ؟ وبخئ فهیم صاحب شهید نه و، دلته د مسلمان خبره موږ نه کوو چې هغه مسلمانان دي که نه، دلته د شهادت خبره کوو. شهید شوی دی دا چې الله رب العزت شهادت قبلوي که نه قبلوي، دا د الله رب العزت کار دی. پاکستان پاتې شو خپلو کې لاندې وتو، خدایم کور دغه نه وټاکله. په دې ماجر باندې زه خبرې وکړم که د بل چا نمبر دی. یو اخرنۍ پوښتنه زه تا نه کوم، تا ویلې چې مزاري چې دی دې کې شک نشته چې د زرهاو مسلمانانو قاتل دی، او بیا تا ته بیګا په یو لایف کې وویلې چې دا شهید دی. نو دا الله د دې آیات څه دی اوس هم شهید دی شهید دی شهید دی شهید دی خپلې خبرې څخه صحیح ده. مسلمان و کلمه ویونکی و، ما ته خو وخت راکړه خیر
خو ما ته خو لږ وخت راکړه. دا چې ګورئ دا چې الله رب العزت شهادت قبلوي که نه قبلوي هغه جدا بحث دی. هغه حتی زه د خپل پلار په اړه باندې نشم ویلی چې زما د پلار شهادت قبلوي که دا چې وایي چې د زرهاو مالداري په حق د بل په حق د بچویم ځان خبر کړئ د اسلام څخه ځان خبر کړئ په اسلام کې دی تاسو زم ته د اسلامي خبره کوم زه ته د خبره نه کوي ته زیاته کې اسلام کې د ویل دي چې یو شهید د شهادت د قبلېدو دعا وکړه ځان نه مفتی اعظم مه جوړه او ټاپه به مه لګوه چې دې شهادت قبول شوی دی مه کوئ دا کار د شهادت د قبلېدو دعا کولی شي هر شاته د شهادت د قبلېدو دعا ورته وکړئ چې هغه مسلمان وي صف معلومه اوسېږي مګر کله چې د مسلمانانو ترمنځ دوه مسلمانان راپورته کېږي یو بل وژني سره دا خبره ډېره سخته ده. اوس به تاسو چې دی خلک داسې اوسېږي کله چې د صحابو ترمنځ چې کله لانجه راغله په هغې کې چې کله مسلمانانو یو بل سره ووژل هغلته بیا څه حال بیا په هغې کې کوم یو چې دی وژل شوی دی هغه شهید دی او کوم چې وژل شوی دی هغه چې دی شهید نه دی په هغې کې بیا څه تواب صاحب تا ویلې ګوره تا ویلې چې د زرهاو مسلمانانو قاتل دی ما د پوښتنې ځواب وکړه صبر خو وکړه که نه دا مسله چې دی هوبهل دا مسله هوبهو هماغه مسلې ته ورته ده مسلمانانو نه دا ورته وقاف صاحب ګوره تواب صاحب الله په خپل کتاب کې تواب صاحب ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم تا خپل وی چې د زرهاو مسلمانانو قاتل دی ما دا ویلې سید ما دا خبره وکړه زه د دې نه منکر نه یم چې ما دا ویل چې نه دی داسې نه اوس ته به دا ثابتوي چې دا زرهاو انسانان بې ګناه وو مهرباني وکړه داسې چې تاسو یو سړی د اسلام د دایرې څخه وکاږئ او په هغې باندې اطلاق کوئ چې دا اجازت راکړئ چې دا شهید نه دی چې د محکمه دایرې ته به محکمه دایرې ته به ثابتوي چې دا خلک دي وژلي دا بې ګناه وو مهرباني وکړه د هغې نه وروسته زه درته ثابتوم تواب صاحب قاتل وو ظالم وو هغه افغاني خور څه ګناه درلودله چې دوی په تیونه پرې کړل بالکل ظالم وو قاتل وو دوی جنسي تیرای په کو بیا په غوړې باندې سوځو میخ کوبیدانې کو دا خو ټول رقص مرده خپل کړی وو رقص د په امر وو د قومندې لاندې وو مستقیما نه ګورئ انارشیزم حاکم وو او هیڅ یو رهبر پر خپلو قومندانانو باندې دی پوره دغه نه درلوده نه ګورئ که تاسو ټول ته معلومات شته چې افغانستان انارشیزم وو افغانستان کې انارشیزم او هیڅ یوه خبره وکړه دې خبرې نه د تیر سه په خپل دغه باندې دلیلونه د اسلام د اصول سره چې څوک په ټکر کې اوسېږي جنرال صاحب محترم هغې خبرې نه تېرېږم زه وایم چې په داخلي جنګونو کې وژل شوي دي جنګونو کې څوک وژل شوي دي معامله یې د رب سره پرېږدئ څوک وژل شوي دي ګورئ چا راواچوله دې میدان ته چا راواچوله د پاکستان بیا پاتې شو دا فرید راواچوله فرید ضرور هغې نه تېر شه هغه بس پرېږده وروره دغه پاکستان په تړاو باندې خبرې وکړه که معلومات سمه ده زه هغې په تړاو خبرې کوم اجازه ده مهرباني ګورئ داسې دی چې دا پاکستان کې خو زه هم داسې څوک مني چې مهاجرت یې نه تېر کړی او اوس هم په ډېر اندازه باندې هلته دي نو زه به صرف دغه ووایم د دوی راتګ افغانستان ته نقصان یې ډېر دی ګټه یې کمه ده که نه جنرال صاحب خو وایي چې ټول راشي او تجارت شروع شي او داسې شي جنرال صاحب ټولې مثبت خبرې کوي هغه مثبت اړخونه وایي منفي اړخونه نه وایي منفي اړخونه یې دا چې تدابیر ورته نشته تدابیر ورته نشته ګوره په خپله تا وویلې چې دی کې داسې خلک بدن نه راولي لکه څنګه چې هغه سقوط کې تورو جنډو والا تلي دغسې به تاسو ته هم خلک راولي اندازه بیا درته نه لګي نو خبره دا ده اول مسؤلیت چې تاسو ته راجع کېږي چې تدبیر ورته ونیسئ او دویم زموږ افغانانو ته چې پاکستان کې اوسېږي که غریب شړي باید مالداره هم ورسره په خپله راوځي دغه خبره ده عجیبه ده مزاري ته چې دی شهید نه وایي چې مسلمان او جهاد یې کړی او د اسلام په صف کې ولاړو مګر خپل کمونستان چې دی پر موږ باندې شهیدانو په ټکټ کې تېروئ چا تېر کړه ستاسې عقل ته زه حیران تا نه یادومه لاندې کمنټونو کې لیکل کېږي زه حیران دی وجدان ته یم زه حیران دی ایمان ته یم چې انسان د اسلام په صف کې ولاړو صحیح دی چې سهو اشتباه شوې ده ګناه ورڅخه شوې ده هغه شهید نه منئ مګر بل طرف ته چې دی کمونستان چې په مطلق ډول د اسلام سره په ټکر کې و د اسلام په مقابل کې ولاړو د الله تعالی د دین د وحدانیت په مقابل کې ولاړو د هغې عمر شو ته چې دی شهیدان وایست زه حیران پاتې یم دې عقیدې ته دې وجدان ته دې ضمیر ته په هر صورت باندې مهرباني نوبت د چا دی
دا بحث مو واغسته د مهاجرینو نه کوم طرف ته ویوړلو خدای مو انصاف وکړي. ما او طواف صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ټول ملګرو دوستانو ته ګوري روختم دا باسم ګوره کور ته راوړل ته ګوره جنرال صاحب وخت دا خبره هم کړه چې هغه حکومت ته هغه ملت دواړو خیر دي چې جنگ د خپل خاوري وباسي د خپل ملت یې وباسي خو بارو باري منګ راوړو بارو باري راوړو چې ځان امر باندې تباہ وباک. هدف دا دی چې د پاکستان دغه فرید روډ راخسته خبره طواف صاحب وکړه خو فکر نه کوم که هغه میلیاردران یا میلیونران چې په پاکستان کې هغلته پنګونه کړې ده هغه د خپله سرمایه روباسي افغانستان ته بدمرغي په همدې ځای کې ده. خو په هر صورت بیا هم موږ باید تجاران میلیونران میلیاردران دومره پړونو کو دا ټول مسؤلیت د حکومت دی. بیا هم دا خبره زه کوم لکه څنګه مو چې وختي وکړه پیدا کېږي په مومند کې هم د حرامې نطفې پیداوار پیدا کېږي بې ځایه کامنټونه کوي و د خدای نه قربان شمه طواف صاحب ورکې کړه لعنت شه په دې خلکو چې دا کنځلې کا و د نر بچیا اډوکې وه جنرالانه خبره دی وکړله نه هدف دا دی چې هغه دغه مازغی ور وخواړه که نه جنرال صاحب پام دی ورته ګورې په شمالي ولایتونو کې د افغانستان د بیت المال په میلیونونو ځمکه ده دا د دغه خلکو ته ورکه طواف صاحب په اجاره دی ورکه ورته زراعت باندې ګورې په خدای باندې باور وکړئ چې دومره اسانه طریقه ده خو عمل غواړي. ما چې وختي جنرال صاحب ته ویل چې تا خبرې سمې وکړې وروره خو عمل به څوک ورباندې که دا خو زما ستا کار نه دی. اوس پورې د بهرنو فرید وروره یو خبره کوم افغانستان نه پاکستان نه تا ته ټول خو هغه خلک نه راځي چې په پټو کې در سره کار وکړي. پاکستان نه تا تعلیم یافته هم راځي هغه په افغانستان کې هغه تعلیم یافته او ته ځای نشته پاکستان نه چې راشي هغه ته به کوم ځای کې ځای ورکړي. همدغه خبره ما هم کړه دویم دغه زما هم دا و چې ګورې تعلیم یافته کشر چې دی هغه د په ادارو کې د ځای نو هغه چې پاکستان کې کوم تعلیم یافته دي چې پاکستان کې ستاسې کوم تعلیم یافته ژوند کوي هغه ته په پاکستان کې څه داسې وظیفې ورکړل شوي دي د افیس جابونه ورکړل شوي دي خو هغلته هم لګی دي دیاړي کوي هغلته هم لګی دي مزدوري کوي عبدالله صاحب نه کوي که نه ته اوس ګورې واخیس خبره کې نه فرید ګوره طواف صاحب دلته کار ته واخله خپل وطن دی خپله خاوره د خپل حکومت دی خپل ادارې دي خپل دفاترې دي ولې وروره هغلته دغلته په دې مشکلات دومره زیات دي. ګورئ که خبره د دې اوسېږي که د حیا عزت او د ناموس د خوندي کولو خبره اوسېږي خو هغه په همدې کې دی چې په خیر سره مهاجر شي دي څوک یا چې هلته پراته دي 400 نوم ورته اخلي هغې دو راستانه شي خپل وطن ته راستانه شي او زحمت وکاږي دلته په ځان باندې یو څه وخت تکلیف تېر کړي دغې سره کېدلی شي او که وایي چې نه طواف صاحب وایي چې دغه ژوند ولري او بس هملته دې پراته اوسېږي ګوره اجازه راکړه 50 کاله نوره موږدېږي اجازه راکړه وروره ګوره موږ بار بار دا خبره کوو چې د امو تر اباسي نه زموږ خاوره ده زموږ ولس دی په سلهاو حکومتونه تیر شو ړنګ شو او سره مهربانه لاړه امارت اسلامي دا څومره ملي اردو ورسره دا وسله ورسره دا ودی لګي باډر ته دغه مسجد هغه ته ولګي ورته ودی چې ته خو یو کس راوباسه زما د خاور نه څنګه ته روباسي. یو دوهمه خبره دا ده که بیا داسې نه کا بیا دا ځکه خو رسمیت مهم دي طواف صاحب رسمیت مهم دي. ګوره که اوس رسمیت وایي دغه یونیسیار سره دغه نورو ادارو سره په بهرنیو چارو خبره کړې وه چې دغه پیسې چې تاسو پاکستان ته ورکوئ دا موږ ته راکړئ موږ په داخل د افغانستان کې دوی ته د تعلیم د صحت د کار او نورو زمینه ورته برابرو خو چې رسمیت نشته ورونه په څه شي وکړه یونایټډ نیشن چې دی په خپله لګی دی هلته پاسونه لکه څنګه چې درته په اریانا چوک کې راځوړند کړ طواف صاحب پرېږدی مولا خیر دی د هغې نه بدتر حالت سره به مخامخ شي که ته چېرته د نر زوی وي او په خپل مخ او څېرې باندې راغلی وي طواف صاحب بلاک یې معلومه و چې درته د یوې خپې نه درته راځوړند کړی و لکه مرداره نه ورور هغه سپینډور نسته تورې شونډې چې دي هغه دا غیرت چېرته و په یو څپېړه محمد زیخی هغه تور شونډی نه ده د خرې شمدان غوندې خوله عزت هغه وګوره کوي راپورت یې که نن یې بیا تاپسې ویډیو کړی ده بله ورځ مې سپي سره وتړه لګی دي کوي دي ویډیوګانې دي کوي راوله دلته راوله ورته فلټر مه لګوه راسه مخامخ لایف ته چې وغږېږو یاره تاسو طواف صاحب د جنرال صاحب نه یو پوښتنه اجازت دی جنرال صاحب بزرګواره د خلقیانو پرچمیانو خو خپل منځو کې رحم ونه کړ دغه حفیظ الامین چې د نور محمد ترکی په خوله باندې بالغ کېښود نفسه د کوم ځای نه ووته نو طبعا یو سوری خو به پیدا کوي نو باره سوري خو یې بند
ډیر زیات یې کړی دا افراط دی اوس ښه هغه افراط دغه ته ویل کېږي ولې افراط د نو سي خله د در باندې کم صاحب د کم جنوزي نه هغه صحیح ده جنرال صاحب هدف دا دی چې دغه ملي مصلحت په موږ تاسو کله دغه کور رامنځته کوو د پکوله پیدا د پکول سری پیدا صحیح ده CR7 راوله دا جان احمد ځای راوله چې دلته لږ مجلس سره ورته فلټر ونه لګي ډاکټر صاحب هم نه راځي تیار لکه کریزګیل د تر زوی سي مردار چونګه خله به نیولې غربه دا هم اوس د افغانستان سیاست کې غږی د ډاکټر نجیب لور ځان ته حلال نکاح باندې واخل مخزه کړم تواب صاحب تاسو به گزاره وکړئ سره په جنگ دی نه مړ چې ما څو کنځله کوي دا تاسو څنګه کوم حلال رشتہ جوړوم ظالمانو کومنټونو سره په جنگ دی وخت د پکور کې د غنمو بوجه دی حلال رشتہ جوړوم ظالمانو دې څه ګناه ده هدف دا دی ګوره ماته دغه مریم نواز وکړئ په مرکه به څوک ورشي لره کاله ونه ته د سکرو بوجي کې هغه د فلټر کې لیدلای کومش ولا دا خبره ده صحیح ده هغه خپل تر دومره عربان تور پورته کړی ده شي عجیب ده خاله دې مردګوانو مشر طالبانو وژلې طالبان په دې کې کندلې ماته کوي خپل نظر ته طالبانو راځوند کړي دي بڑک کندلې ماته کوي آرډر دي تاسو تواب صاحب زه خبره ما تواب صاحب خیر دې هیله کوم ګوره عجیب طالبان دې خولي چینګي کوي تواب صاحب ګران ورو خیر دې کوي ډېر احترام ورو سړی حقیقت وي د خپل نه ما راځوند کړي وو وژلې ما وو چا چې وژلې سپړ نشي کولای خو سره و جنگېدې نو ته خو سره و جنگېدې جنگېدل خو ور سره یې کنه اخیره پورې چې دې مطلب خو خیر په هر صورت باندې تواب صاحب تاسو هغه ملي مصلحت خیر دی هغه ته به تواب صاحب په یو چاپېړه باندې سل مخه پوهېږي کنه نو په د کمونستانو چې هر څومره مخونه اوسېږي ته چې سل زم چې 1 میلیون مخونه هم اوسېږي خوګومای تانه خو مولوی مولانا خدای کنه سیاسي خبرې کوي بالکل هغه اپنده والا نو سیاسي خبرې کوي لکه منظور په نوم کس درته جواب درکې مې کوم دا باغی په نوم یو ریکوست درته شوی دی هغه کا ایکسپټ کی مهرباني وای باغی څوک دی باغی درته ریکوست کړی باغی دی څوک مختار کوم باغی ده کامریډ تواب د کوزي پښتونخوا د زمونږ تاسو د کوزي پښتونخوا د باغی کوزي پښتونخوا د زموږ ملګری دی د لوی افغانستان نو خوشمن دی او باغی نام دی هغه لک پورته کړی مې را د جګمه کنزلمار خو بنئ مکه جنرال صاحب دا برابر باغی راجک کړی راپورته کړی څوک دی خود د سیټونو ټول ټک سان دي تغییر او تبديل کا عبد الله ورو یو کس قرباني ورکړي تاسو هم د ښکته کړه غره پورته کړه یو کس قرباني نشه خبرې کړي دا کته کوا قرباني د ضرورت نشته نه دغه ورو ښکته کړه چې و باغی را پورته کړه غره پورته کړه ښکته کړه باغی باغی چرته ورور دومره لیست دومره ریکوست جنرال ته صدر ته ویاله باغی ورو کومنټ وکړه باغی یاغي باغی راځي کړه د ناز د باغی ما کامنټ وکړه راځي کړه د ناز ته هغه جکړه جنرال جکړه ناز د باغی ها ما ته نه ښکاری نو نه نسته فرید لاړ دا دغه ریپورت شوی تواب صاحب نه نشته باغی چرته ما ته نه ښکاری ما راځي که خو دلته هغه د ښکاری نه باره ښه په هر صورت تواب صاحب موضوع بیا پاتې شو او دا مسله د خپل کور نه بيدو باسو او د پاکستان په دغه چټل ریاست ورننه باسو نو هدف دا دی چې ستاسو خوانه شورم ډیر راځي دلته د خلکو نن د یو حال شروع کړی تیم سریانو چې او کنه بس ته مایک د سره دغه بندوي د سره البته خو ته اول مشتریان شي کې خو نه پرېګدو وای شړه دا ډاکټر صاحب راپورته کړ تواب صاحب راغی کنه سړی راغی ډاکټر صاحب راپورته کړ هغه ځانګړی ملمه دې زموږ تاسو نن ستا مایک بند دی ورو
ډاکټر صاحب راغلی دی تاسو او تواب صاحب زه به ګوره دې ځینو ملګرو ته وایم ملګرو نشته دلته چې روغتیا خبرې دا یو ساعت کېږي ګوره تواب صاحب چاته نه کنځل کړي دي نه توهین کړی نه تحقیر کړی دی او نه چې دی لکه د ډاکټر صاحب نوم اخیستی دی تاسو راځئ په زوره باندې چې دی دلته نفرت ته کرکې ته لمن ووایي ولې نو ولې کوئ لکه سوالیا د پوښتنه ده ولې کوئ نه یو کار چې هغه ونه کړي تواب صاحب چې کمنټونه تیر نه سي زموږ دا ناورین دا نه حل کېږي دا خبره ده پسې ډول هېڅ فوکس نه هغسې ته هغه ته جواب ورکړې بل درته کوي چې هغې ته جواب ورکړم هغې د اور اخلي هغې نور هم غوسه کېږي غوسه دې شي ما ته هېڅ تاوان نه را رسېږي تواب صاحب پښتون در سره جنت ته په ځو زرګر یو ټک د آهنګر زه یو ټک ورکړم داسې ټک ورته ورکړم چې ټول غپېدل شروع کړي بیا زه دلته ورنه خوند اخلم چې غاپئ بچو غاپئ کوکرو مړه موږ پټرتي نو دلته موږ پټرتي وروره او دلته زه به تا ته سکرین شاټ اوس واخلم زه کامنټونه نه لولم ځکه چې دلته کامنټونه لیکل کېږي چې 99 نیو میسیجز نو ما ته هماغه پخوانی کامنټ ښکاري زه نور کامنټونه ګورم هم نه زه باید نور تاسو سره مصروف یم زه روز دغه نه کوم چې کامنټونه څه شوي څه نه شوي چې څه وایي تواب صاحب زه به تا ته یوه خبره وکړه تواب صاحب وروره اجازه راکړه بښنه غواړم یو خبره خالي کوم هغه دا ده ګوره وروره ګوره هدف دا دی ما ګوره هغه د ما ورته ویله که نه یعنې پښتون د سره په زوره باندې متل دی که نه او د بده مرغه دا په پښتون کې دیم نو په زور د سره دغه ته ځي او جنت ته ځي او په دوزخ ته ځي او په رضا د سره هغه ته نه ځي هغه څنګه متل دی که نه موږ دا وایو تواب صاحب خیر که دوی ته د خدای د نیکو هدایت وکړه چې ناموسي کنځلې کا نه ده په کار ورته خو تا نه دا هیله کړه چې ته کومنټونه خیر ضروره ځواب مو ورکوه ورته ستا مور درنه مور ده زموږ د ټولو مور ده ستا البته هته حکمتیار صاحب دغه ټول څومره مشران دي کاغه دغه مذهبي مشران دي که غیر مذهبي دي په دې ټولو باندې موږ چې د ملاحظات لرو ګورې دغه یو کس چې دی کنځله کړې ده که اوس ورته وایم چې د ډاکټر نجیب کورنۍ د هند نه راوړئ افغانستان ته یې راوړئ د حیا عزت ژوند ورته ورکړئ چې دلته په افغانستان کې د حیا عزت ژوند وکړي په خپل وطن کې د هندوانو نه یې راوړئ طالبان یې وژني نه یې وژني ولې پرې وژني ولې پرې طالبان وژني طالبان د خلکو ښځې نه وژني هند زموږ دویم کور دی وروره هند ستاسو صحیح دی هند ستاسو دویم کور دی کورم آباد ولې پاکستان چې د دې ځنو خلکو دویم کور دی البته د دې ځنو د پاکستان ولس چې مسلمان دی د هند ولس مسلمان دی تواب صاحب 240 حکومت د چا په لاس کې دی د مسلمانانو په لاس کې دی حکومت موږ څه کوو د پاکستان حکومت مسلمان دی نه صحیح دی لګیا اوسېږي و دومره پاکستان حکومت مسلمان نه دی کنه د لازمي کال دی غرق شي دومره په ګنده افکارو کې غرق شي چې د مسلمان او د کافر تفکیک او تشخیص هم له منځه لاړ شي پاکستان حکومت مسلمان دی تواب صاحب مارر ولس مسلمان دی کله چې په هند کې 240 ګورې خبره کوي به نه کوي نه ته خو اجازه راکړه و تواب صاحب په پاکستان کې 200 میلیونه خلک دي په دې کې 1.5 میلیونه مسلمانان دي هغه بیا ته تقسیم کړه سیفیان بریالویان قایدانیان سنیان شیعهګان په دې تقسیم کړه په هند کې ځان ته